الله رب العزت فرمای وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. زما دومره نعمتونه دي چې تاسو شمیرلی هم نشئ. ماشوم چې څنګه پیدا شي، پیدایش د وخت نه والې تر مرګه پورې دی د الله رب العزت انعامات هغه استعمالوي. پیدایش سره د الله انعامات استعمالول شروع شي او تر مرګ تر وخته پورې مسلسل دی د الله نعمتونه استعمالوي. دې وجه نه مشایخ فرمایي وایي دا انسان پیدایش سره د الله ته په سجده باندې پوزي او دا پوره زندگی د تر مرګ پورې الله ته په سجده پروت دی. دا ټوله زندگی د الله ته په یو سجده کې تیر کړي، بیا هم د الله د نعمتونو اړو شکریا نشي ادا کولی. په دغه نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت چې د هغې اړو نعم البدل او مثال نشته دی، بدل نشته دی، هغه د ایمان. ایمان دا د ټولو نه لوی نعمت. بنده که پوره زندگی د دې شکریا ادا کړي، د دې څومره لوی نعمت دی. الله رب العزت موږ په امریکا کې پیدا کړو چې هغې عیسی علیه السلام ته خدای وایي. لندن امریکې وایي عیسی علیه السلام ته خدای وایي. پیغمبر نه مستني ورته څه وایي؟ خدای ورته وایي. په روس کې پیدا کولی شو چې د سر اړو خدای مني نه. دارنګې جاپان، سریلانکا چې هغې گوتم بدھ هغه پیغمبر مني بلکې خدای درجې ته رسوي. زمونږ پیدا کولو په وخت کې الله رب العزت په دغه ټایم څومره ډېر خلک پیدا کړي په دنیا کې، کافرانو، عیسایانو، دهریانو کره الله رب العزت بغیر د وختنې، بغیر د مینته او بغیر د څه استحقاقه خالص په خپل فضل و کرم سره موږ د مسلمانانو کورنۍ الله پیدا کړو. مسلمانانو کورنۍ هېږې راله هغه د مسلمانې مور راکړه، هغې کې الله دا د الله ډېر په دې چې موږ څومره شکر ادا کړو. د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات کېدو دنیا نه د پردې فرمایلو څه د پاسه 1400 کاله وشو. دومره لویه زمانه تېره شوه او نن هم الحمدلله ثم الحمدلله د نبی علیه السلام په پوره تعلیماتو موږ 100% ایمان لرو. دومره طویل عرصه تېره شوه، دومره لویه زمانه تېره شوه او نن هم موږ د نبی علیه السلام په تعلیماتو باندې 100% ایمان او یقین لرو. دا د الله رب العزت په فضل دی. یعنې د نبی علیه السلام په زمانه کې د هغه په ښار کې اوسېدونکي خلک او روزانه سلسل ځله د نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې نظر لګي. ابو جهل، عتبه، شیبه، ابو لهب هغه د دنیا نه ایمان نه بالکل خالص روزانه ویني. موږ 1500 کاله وشو، موږ خو لیدلی هم نه د نبي علیه السلام او هغوی روزانه د نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې نظر پرېوته او د نبی علیه السلام د ښار، د کلي، د وطن، د محلې اوسېدونکي بار بار د نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې نظر ولګېد او هغوی د ایمان نه محرومه لاړل. الله موږ باندې څومره فضل دی. 1500 کاله وشو، الله تعالی په دې سترګو لیدلی هم نه دی نبي علیه السلام، نه هم جنت لیدلی، نه هم دوزخ لیدلی، نه هم الله لیدلی، نه هم نبي لیدلی او بیا هم زموږ 100% ایمان دی. دا څومره لوی فضل دی. وایي ابو جهل روزانه نبی علیه السلام ته کتل او د محمد بن عبدالله په نظر ورته کتل. وایي کاش که د محمد رسول الله په نظر ورته کتل وي نو ایمان نه به محرومانه پاتې شي.
یو ځل ورته محمد رسول الله په نظر باندې کتل ایمان نه به محروم کړي. د فارس نه سلمان فارسی رضی الله راضي، د روم نه صہیب رومي راضي رضی الله عنه. وړومبه نظر باندې چې ورته ګوري د محمد رسول الله په نظر ګوري، وړومبه نظر د محمد رسول الله په نظر ورته وکتل. وړومبي نظر وای از الوجه ليس بوجه كذاب، الله مې د قسم دا د دروژن مخړو کې دی نشي. محمد رسول الله په نظر ورته څه یو نظر فورا کلمه دا دروژن مخ نشي او چې چا ورته محمد بن عبد الله په نظر کتل ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، څنګه پیغمبر کې دی دا په زمون په شان خوراک څخه کوي په بازارونو کې دی، دا څنګه پیغمبر کې دی. عام انسان په نظر محمد بن عبد الله ایمان نو محروم نه دا الله رب العزت موږ تاسو باندې ډېر فضل دې فتنې زمانہ کې الله رب العزت موږ په دې ایمان باندې کلک کړی او موږ له ایمان نصیب کړی دی او الله رب العزت او دا علاوه بل چاته رب نو او نبی علیہ السلام دا الله پیغمبر او اخرنی رسول باندې او جنت او دوزخ او قیامت باندې دا الله دې فضل